چې بیا زړه کې نری نری ارمان غوندې پیدا کړي خالق دی که نه بل دې د جانان غوندې پیدا کړي زما هم مجبوري ده یا دې ما ته غاړه کیږدي او یا دې ما ته بله څوک د ځان غوندې پیدا کړي مونږ هسې د دې خاورې عظمت نه ستایو نغمو کې پنجاب خو دې زه یو د باچا خان غوندې پیدا کړي سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو ملګرو په دې هیله یم چې رک روغ به یاست او ژوند ته به تیارې وئ یو ځل بیا زه شهاب شاداب تاسو ته د یوې نوې ځانګړې او په زړه پورې خپرونې ادبي خپرونې سره حاضر یم په څنګ کې مې تاسې ګورئ ساحل مومن ناست دی چې په وروستیو کې ډیر زیات شهرت د خپل ښکلي غږ په واسطه باندې ترلاسه کو او ډیر زیات مینوال په لر او بر کې دی اوري او ډیر مینوال لري او دا راسره څنګ کې ناست دی نو موږ ورسره مخکې م یو خپرونه کړې وه خو هغه وخت کې دومره مشهور نه و او مینوال یې له هغې وروسته بېحده ډېر شوي دي د اکثره مینوالو غوښتنه وه کمنټونو کې میسج یې کولې چې د ساحل مومن سره یو بله خپرونه ترتیب کړي نو دغه د خوشبختانه به ووایم چې ساحل مومن مې تر څنګ ناست دی له ده به ترنم اورو د سره به کیسې کوو تاسې راسه تر پایه واوسئ نو ساحل جانه په سر کې خو ښه راغلاست درته وایو ستړی مه شي مننه شاداب صاحب له تاسو نه چې بیا راغلی او موږ ته په خپله خپرونه کې وخت راکړو ډېره مننه ساحله نو څنګه ژوند دې څنګه روان دی شکر دی قلاره قلاره مخکې خو ډېر مشهور نه وې اوس چې مشهور شوې ژوند دې څه تغییر کړی او تغییر یې کړی دی څنګه څوک عکسونه مکسونه څوک اخلي در سره او چېرته چې مشاعرې ته لاړ شي او پروګرام وکړي نو بیا هغې نه بعد مینوال عکسونه در سره اخلي او خوشحالېږي که خفه کېږي ولې نو خوشحالېږو په دې باندې ښه نو څنګه کور ته خو به تر اوسه پورې د کوم مینوال نه یې درغلی چې ور یې ته ټکولی چې ساحله راوځه یا راته ترنم وکړه یا راسره عکس واخله راغلي دي ډېر راغلي ډېر راغلي که نه ښه نو خپل اکاونټونه هم نه لري فکر کوم که اوس دې جوړ کړي ښه اوس دې جوړ کړه ښه ډېر ښه نو کیسې خو به کوو ساحله خو له هغې مخکې لیدونکي به حتما ستا د ترنم تږي او په یو ترنم یې ونازوه ښه نه کوي چې ما سره د ورانه دا دغې دنیا د محبت په سر ودانه دا دغې ښه نه کوي چې ما سره د ورانه دا دغې دنیا د محبت په سر ودانه دا دغې زړه ښکته پورته مه کوه زما بشیت ښه زړه ښکته پورته مه کوه زما بشیت ښه خبره مې د خدای سره روانه ده دغې دنیا د محبت په سر ودانه ده دغې کمره هم کتابونه بې ترتیبه دي رازه کمره هم کتابونه بې ترتیبه دي رازه تڼۍ مې هم پرېوتې له ګریوانه ده دغې دنیا د محبت په سر ودانه ده دغې خبره چې نن سپینه شي لاس کې د په قرآن خبره چې نن سپینه شي لاس کې د په قرآن چې باطل درمانه ده کستانه ده دغې دنیا د محبت په سر ودانه ده دغې ښه نه کوي چې ما سره د ورانه ده دغې دنیا د محبت په سر ودانه ده دغې هاي 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 ډېر ښه ډېر ښه دغه د ترنم نه وروسته به درته زه دومره ووایم چې ستا خبرې له شکرو نه خوږې دي ترنم دې له جادو نه پسې زیات دی ډېر ښه ډېره مننه ساحل جانه ډېر ښکلی ترنم دې په موږ باندې واورو یو خبره که راته وکړي د شعر انتخاب درله څوک کوي خپلی کوي که بل څوک یې کوي درته خپله ځینې کوم او ځینې مې ګران ورور سهیل جان مومن هغه راته کوي او کمپوز د طرز ورله به څوک برابروي هغه
نیمایي کوشش زما یې او نیمایي مې د همدغې ورور یې. ښه هغه ورور خو د تا نه مشر دی که نه؟ او په ګډه به یې کمپوز او انتخاب برابروئ. او ښه ښه ډېر ښه. نو بل ترنم هم درنه اورو. ټپې وې که غزل وې ټپې وې اوازه. ید بلتان الغرونو تیرا او زړه ته راتېره یارن راځي خوبونه او خوبونه یا په آخرت دل خدای غواړم چې نه پښتو وي نه د خلکو پیغورونه او پیغورونه یا الله دې بیا راوله یاره او ماشوم زړګی مې په ژړا درپسې مرینا او مرینا پاس په مورچه کې دې غږ روک شو ګرانه شهید شوې که مرمۍ دې ختم شوېنا او شینا یا په زړه مې ته وي خدای رانه کړې اوس که تمام جهان زما شي څه یې کړمه او کړمه څوک به له خپله بخته جار وي زه مې له خپله بخته لاړې تو کومه او تو کومه ستا د واده په غږ راویښ شوم د جرمنۍ په ډزونه راویښېدمه او راویښېدمه دا د ننۍ شپه مې د مرګ ده نن به د بل په کور کې ستر ماتوینه او ماتوینه د دلګانو په اختیار یم کیسې به اورم سر وښکته ګرځومه او ګرځومه ستا په جدایۍ کې تېر به شي وختونه ستا په جدایۍ کې تېر به شي وختونه مینې دې ملنګ کړم غواړم خیرونه مینې دې ملنګ کړم غواړم خیرونه. واه 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 ډېر ښه ډېر ښه ډېر علي ساحل جانه. نو ترنم خو خپله ډېر ښکلی کې ډېر ځانګړی ترنم کې د نورو ترنم کوونکو ترنم یې اورې که نه؟ اورم. د چا ترنم دې ډېر خوښېږي افغانستان کې؟ افغانستان کې ځواک صاحب او په خارج کې د حسنین ماشوم پاکستان زه پښتونخوا کې د حسنین ماشوم او اوس ماشوم نه دی ډېر غټ شوی دی. ښه ښه ډېر ښه. نو څنګه چې ترنم کې او څوک خو درته داسې نه وایي چې دا مه کوه یا ښه کار نه دی؟ نه نه کورنۍ لخوا خو د پلار او ورونه دې تشویقوي که نه؟ ښه او څنګه مکتب درسونه خو نه پاتې نه دي؟ نه نه مکتب له خضوع درسونه مخکې خو دې مې یادونه کړې وه خو بیا یې ملګرو ته یادونه وکړه. څوم سیم کې مکتب کې؟ اتم سیم کې. ښه اتم سیم کې. ښه ډېر ښه. نو یو ترنم فکر کوم تا کوم ځای کې کړی و که هغې یو څو بیتونه وي ملګرو ته هغې نه وروسته به بیا خدای پاماني واخلو چې په زړه بیمار یم ماله زور ښه نه دی. دا دې کړی و چېرته دغې یو څو بیتونه که دې زده دا ووایو. د زلفو غر دې په مخور ښه نه دی د زلفو غر دې په مخور ښه نه دی په زړه بیمار ماله زور ښه نه دی په زړه بیمار ماله زور ښه نه دی د وننګو لمبه د سترګې وهي د وننګو لمبه د سترګې وهي د وننګو لمبه د سترګې وهي خو ماشومانو سره ورښه نه دی خو ماشومانو سره ورښه نه دی په زړه بیمار ماله زور ښه نه دی په زړه بیمار ماله زور ښه نه دی رقیب زما غوندې مینده په یار رقیب زما
رقیب زما غوندې مین دی په یار دا یو اندازې ښه دی نور ښه نه دی دا یو اندازې ښه دی نور ښه نه دی په زړه بیمار مال زور ښه نه دی په زړه بیمار مال زور ښه نه دی زما په غم محاصره سما ژاړي زما په غم محاصره سما ژاړي زما په غم محاصره سما ژاړي دا یو عادت زما د مور ښه نه دی دا یو عادت زما د مور ښه نه دی په زړه بیمار مال زور ښه نه دی په زړه بیمار مال زور ښه نه دی د زلفو غر دې په مخور ښه نه دی د زلفو غر دې په مخور ښه نه دی په زړه بیمار مال زور ښه نه دی ډېر ښه ماشاءالله ډېر ښه ساحل جان خو اوس د ترنم په دنیا کې یو ډېر غټ نوم دی که څه هم عمر یې کم دی لومړی ځل د ترنم څومره وخت مخکې وکړو چې ترنم د هغې نه مخکې کله نه و کړی او لومړی ځل دې هڅه وکړه 2 کاله مخکې مې ترنم 2 کاله مخکې دی وکړو ترنم د مکتب کې کړی و که نه څنګه هغه وخت نه خلکو خوښ کړی و که یو څه وروسته به یې خلکو خوښ کړو نور ترنم هماغې وخت کې کم خوښ کړم بیا وروسته ورو ورو ډېرېدو زه نو د ترنم تر څنګ مکتب کې هم کوشش کوه چې درسونه درنه پاتې نه شي او په دې هیله چې ساحل جان یو وخت کې ډېر لوی مقام ته رسېدلی هم په مکتب کې او هم په د ترنم په برخه کې ډېره زیاته مننه ساحل جانه چې راغلې او زموږ سره دې برنامه وکړله ښکلي ترنمونه دې ملګرو ته وکړل نو څه ویل خو نه لرې اخره کې ملګرو ته یادونه ویل پیغام ښه ډېر ښه درنو ملګرو نو دغه به زموږ د نن ورځې خپرونه چې د ساحل مومن سره د ترنم په دنیا کې یو څه لاړو یو ځل بیا چې زه تاسو ته د یوې نوې خپرونې سره راځم تاسې ټول په پاک رب سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ